ورور سوال کړی چې دا خبره خو واضحه ده او موږ پرې پوهېږو چې یو سړی اوبه دمولی شي دم ووایي اذکار او دعاګانې تلاوت وکړي او بیا په اوبو چوف کړي آیا د اوبو نه بغیر بل څه شی یعنې جوس دی خوراک دی هر شی چې په دې باندې د دم چوپ کولی شي او که نه الجواب ګوره شریعت یو قاعده بیان کړې ده قاعده دا ده چې هغه دم درود جایز دی چې هغه خالی د شرک نه او د حرامو خبرو نه یا کارونو نه هغه دم څه دی هغه جایز دی شرط دا دی چې شرک پکې نه او حرام کارونه او خبرې ناروا د شریعت خلاف پکې څه نه بیا جایز دي لکه یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله څه کسان رالو یا رسول الله انه كانت عندنا رقیه یا رسول الله موږ به یو دم اچو ستاسو خواته د راتلونه مخکې موږ به یو دم اچو په موږ کې مشهورو نرقي بها من العقرب او هغه به موږ په هغه چا باندې د دم اچو چې لړم به وچیچو خو تا منع کړو خلک د دم نه نو بس موږ هم هغه دم پرېښودی موږ اورېدلي چې تا خلک د دم نه منع کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي دا څه دم دی دا کومه طریقه باندې تاسو اچوئ هغو خپل دم یکي شرکیه ناروا څه نه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ارا بأسا دیګه اوس نشته یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هېڅ پکې نشته دم جایز دی خو چې د شرک نه خالي دم جایز دی خو چې د شرک نه خالي یو دا قاعده یاده کړئ دویمه دې ورور ویلي چې په اوبو باندې دم اچول دا خبره صحیح ده چې په اوبو باندې دم اچول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت دي لکه په سنن د امام ابو داود کې دا حدیث دی د ثابت ابن قیس وایي زه بیمار شوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما خواله راغی دعا یې وغوښته زما دپاره او بیا یې داسې چل وکړو چې د بطحان علاقې نه یې خاوره راواغېسته او هغه خاوره یو لوښي کې واچوله او په هغې کې اوبه واچولې او په هغې دم ووایي به یې چوف کړې او اوبه بیا په ما باندې واړولې نو د دې نه دا واضح شو چې په اوبو باندې انسان چې دم ووایي شرعي دم هغه چوف کولی شي د امام احمد بن حنبل رحمه الله زوی صالح هغه دا وایي چې کله ناکله به وایي زه بیمار شوم نو زما پلار به راولګېدو یو لوښی به یې واخېستو او په هغې کې به یې اوبه واچولې او په هغې به بیا دم واچو نو بیا به یې ماته وایي چې د دې لوښي د اوبه وڅکم او مخ لاس پې مې وینځه دغه شان د نورو علماو نه هم دا خبره ثابته لکه امام ابن القیم رحمه الله سبحان الله هغه دا خبره کوي وایي زه مکې ته تللی وم او موږ څومره غافله یو ګوره د دې نه امام ابن القیم وایي زه مکې ته تللی وم او د زمزم د اوبه به ما څکي او ما به پې سوره فاتحه وي یعنې چې لوښي کې به مې زمزم اوبه راواچولې په هغې به ما سوره فاتحه وي یو څو پیرې او بیا به مې څکي بیا او داسې ډېر وخت ما وڅکي وایي چې کوم علم الله ماله راکړو او کوم روغ صحت الله ماله راکړو خو هغې بیا په خپله دا خبره کړې ده سبحان الله یعنې زموږ په زړه کې یو خبر راځي د هغې جواب یې کړی لکه که څوک داسې وایي چې زمزم اوبه خو ما هم ډېرې څکلي دي خو زه واقع شی یم موږ ولې نه دي څکلي زمزم اوبه ټولې څکلي خو زه واقع شی یم امام ابن القیم رحمه الله وایي دا خبر هغه په خپل کتاب مدارج السالکین کې کړې ده وایي ولکن بحسب قوة الایمان زمزم د اوبه دومره فایده ورکوي چې څومره ستا په ایمان کې زوري وایي زما دې کار ډېره ښکلې خبره یې کړې که یو سړی وایي زه زمزم اوبه سوره فاتحه پوهیم او څکم اوس کومه فایده یې رانه کړه نه موږ وایو بحسب قوة الایمان دا خو ایمانه پورې خبره ده یو سړی دی دم اچي یعنې په خپل باندې دړلی او لګیا دی سوره فاتحه وایي تجربه پرې کوي تجربه الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب یاره تاسو خو وایي چې قرآن کې اثر دی هغه څه ونه کړو یو سړی په ځان باندې دم اچي او یقیني دی 100% چې زما رب به ماله شفا راکوي هم د دې کلام د برکته به شفا راکوي تجربې مجربې به نه کوي ته ګورې چې الله به د روغ صحت ورکوي که نو نن سبا زموږ خواله زما خواله ډېر خلک راځي زموږ د پښتانه به سادهګانې چې په څه طریقې درته خبره وکړه
پرون هم یو کس ما سره ملاو شو یو زما پرې دغه لږ تړل عجیبه دي تندي او څوک راشي په خپل دړل راځي څوک په تشي دړل څوک زم په ځمه په خپل دمه چا وکړه دا اله د دم خبره وتر یاد شي چې کله ډاکټران ستړي کی او هسپتالونه ټول وګوري او هغې نه بعد د مولوي صاحب خوا له به ورشو هغه هم یو تجربه په دې به شفا نه میلاوي ته چې راول نه بیمار شو په ځان دم واچې په بچو واچې په ښځه دم واچې او مضبوط یقین دی چې عرش والا به کې شفا چې ته ګورې چې الله دې روغوي که نه روغوي قانودي نه دا ثابته شوه چې په اوبو باندې دم کول اوبه دمول څه دي جایز دي اوس خپل مسلې ته راځو چې کله په اوبو باندې دم اچول جایز شو اوبه دمول جایز شو نو دې نه دا ثابته شو چې هر هغه شی د سکو د اوبو نه علاوه یا د خوراک یا دوایي شرط به کېدی چې د هر څه مباح او جایز او حلالي په دې باندې دم اچولی شي او بیا یې استعمالوه هېڅ منه په دې کې نشته لکه یو سړی دی روابزه په شربت باندې چوف وکړو او سکي کولی شي که نه شي کولی شي هېڅ خبره سالن ورته پروت دی او دم یې وویو په سالن یې چوف کړو چې الله ماله شفا راکړي په دې کې څه منه خو نشته نه به کې څه شرکي کړی دی ځکه چې دم شرعي دم نه به کې څه حرام څه کړي دي نو انشاءالله دا کار څه دی دا جایز دی والله اعلم